कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قران کې راځي ان قارون کان من قوم موسی نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي نو موسی علیہ السلام چې ورته وي چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو دمره مال خو زنه شمر موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې دي او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې تداسي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څو وسه الزام په لګاو ساعت په لګاو نو یو خزای راوسته چې خزای راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډکواله خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبرا پاسي او به چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډیر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دین یک چې په الزام لګو اوس د الله دې شان تګو را پاسه ده په سنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله قام واوري اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس د اشرفو ډکرا کړي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو مال قارون یو بکس د اشرفو ډکرا کړي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګو پویم نشم او ایمان می فراو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې جبرئیل راولېګلو ورته وی چې د سمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارض ور سره کې موسی علیہ السلام سمکه ته وی چې یا ارض خذي ویني سا بس مکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دی او تماشا کوي قران کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ کې هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس چې غیر شوی اوسې سم نه سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېده سلور سوا کال اوسې سم نه نو دا قوم ولار دی او تماشا کوي چې قارون زمکه را بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو را بیا ورته وی خوزي تر دې ملا د مرای پورې را چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړکلم چې مال می تا ته پاتې هغه ولنا ورشي د ټوله خزانه راوړي سړی لاړو تمامه خزانه راوړي او د تای په سر کې چې کې وي بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو ترننه پورې قارون په زمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده او قارون هلاک شد کې چې هل خانه گنج داشت هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نس کو نابود شو سره د مال تباہ او برباد شو